د ندرت صاحب څخه ډیره زیاته مننه. د پروګرام په دې برخه کې د افغان ویاړ څیړنیز او کلتوري ټولنې په نمائندګۍ حمید الله حمیدي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا راواوروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرینو، درنو علمي ادبي او فرهنګي شخصیتونو، کله چې د علم څراغ روښانه شي ذهنونه روښانه کیږي او کله چې د ادب زانګو وغځیږي زړونه سکون مومي. فرهنګ د ملت هویت دی، ژبه د فکرونو هنداره او تاریخ د راتلونکو نسلونو لپاره د عبرت یوه خزانه. همدا زموږ مسؤلیت دی چې دا هویت وساتو، دا ژبه ژوندۍ کړو او دا تاریخ د تحریف له تیارو څخه د رڼا تر لمنې راولو. افغان ویاړ څیړنیز او کلتوري ټولنه د همدې ملي مسؤلیت له احساس سره راپاڅېدلې، څو د پښتو ادب، علم، فرهنګ او تاریخي ارزښتونو ساتلو او د ودې لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. موږ د قلم ژبه د خپل کلتور استازولي کوو، د شعر په نغمو د احساساتو انځورګري او د څېړنو له لارې د تاریخي حقیقتونو ساتنه کوو. نن چې موږ د خپلو فعالیتونو راپور وړاندې کوو، دا یوازې یو شمېریز معلومات نه دي، بلکې د بیدارو ذهنونو، مخلصو زړونو او ژمنو کلامونو د نه ستړي کېدونکو هڅو کیسه ده. دا د هغو مشاعرو، خپرونو، سیمینارونو او څېړنو انعکاس دی چې زموږ د علمي، ادبي او فرهنګي ودې لپاره ترسره شوي دي. راځئ چې دې ملي کاروان مزل ته دوام ورکړو، خپل مسؤلیتونه درک کړو او د خپلو کلامونو، فکرونو او استعدادونو له لارې د علم، ادب او فرهنګ د بډاینې لپاره ګډې هڅې وکړو. محترم حاضرینو، علمي شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګي دوستانو، په ډېر درنښت سره تاسو ټول ته سلامونه ښه راغلاست او درنښت وړاندې کوو. د دې ټولنې دا چې ټولو بهیرونو نمایندګانو غوښتنې وکړلې، زه غواړم چې خپل موږ د ټولنې کوم کړنې د لنډ راپور در سره شریک کړم. د دې ټولنې له جوړېدو او رسمیاتو له اخیستو سره سم په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه ترسره کړي چې تاسو ښاغلو ته به یې په لنډ ډول وړاندې شي. اول، علمي او څېړنیز سیمینارونه. تر دې مهاله افغان ویاړ کلتوري ټولنې 24 مهم سیمینارونه ترسره کړي دي چې پکې ادبي، علمي او څېړنیزې موضوعګانې تر بحث لاندې نیول شوي دي. دویم، د غزل ماښام خپرونې. موږ تر اوسه 15 خپرونې ترسره کړي چې پکې له بېلابېلو شاعرانو سره دوی پر ژوند او شاعري ژورې مرکې شوي دي. دریم، د نخلستان ادبي خپرونه. تر دې دمه مو 15 خپرونې ترسره کړي چې پکې له باروسخه او اکاډمیکو شخصیتونو سره د دوی د علمي سفر او لاسته راوړنو په اړه بحث او مرکې شوي دي. څلورم، تعلیمي کورسونه. زموږ د زده کړې په برخه کې هم هڅې روانې دي. تر دې دمه مو د پښتو ژبې، اداري حقوق او ژورنالیزم اساساتو 3 مهم کورسونه چمتو کړي او وړاندې کړي دي. پنځم، مهالنۍ مشاعرې. د پښتو ادب د ودې لپاره مو 7 مهالنۍ مشاعرې ترسره کړي چې پکې نامتو شاعرانو خپل تخلیقي اثار وړاندې کړي دي. شپږم، نمانځغونډې. موږ تر 5 پورې نمانځغونډې جوړې کړې چې پکې د مهم فرهنګي، ادبي او تاریخي شخصیتونو د خدمتونو ستاینه شوې ده. اووم، د 20 کلن معین صاحب دې برخې ته توجه غواړو او همکاري مو زیاته غواړو په دې برخه کې. اووم، د 20 کلن جهادي تاریخ راټولونه. موږ د افغانستان د 13 کلن جهادي تاریخ مستند کولو ته ځانګړې پاملرنه کړې. تر اوسه مو 4 ولایتونو کې جهادي تاریخ راټول کړی او له جهادي شخصیتونو سره مرکې کړي او د تاریخي اسنادو راټولولو لړۍ مو همداسې روانه ساتلې ده. اتم، د ویب سایټ لپاره مو علمي ادبي مواد. موږ د ویب سایټ لپاره تقریبا تر 1500 پورې بېلابېل لیکنې، څېړنې او علمي مقالې راټولې کړي تر څو د پښتو ژبې او کلتور او تاریخ د ودې لپاره یو باوري آنلاین مرکز جوړ کړو. پایله، افغان ویاړ څیړنیز او کلتوري ټولنه د علم، ادب او فرهنګ د ودې لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. موږ هیله لرو چې د دې فعالیتونو له لارې د پښتو ژبې، تاریخ او کلتور بډاینه وکړو او د راتلونکو نسلونو ته یې بارزښته میراث پرېږدو. آخر کې ټولو بهیرونو مشرانو په اجازه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو. ډېر خوشحاله یم د اطلاعات کلتور وزارت محترم معین صاحب نه چې داسې یوه غونډه یې دایره کړله او دغه د بهیر نمایندګان یې راوغوښتل
موږ ډېر بهیرونو سره ناستې کړې دي، هغوی ډېرې ګیلې لري. تر اوسه پورې موږ ته اطلاعات کلتور وزارت هېڅ پاملرنه نه ده کړې. نو خدای دې وکړي چې همدغه ناستې لا وغځېږي او دا بهیرونه راوغواړو او د خپل لاس لاندې ونیسو معین صاحب او دوی غوښتنې واورئ او تر راتلونکي د بیا ناستې دپاره خدای دې وکړي چې دا کومې غوښتنې شولې او دغه ته لږ عملي بڼه ورکړل شي او په دې وخت کې له ټولو راغلو مېلمنو څخه ډېره مننه.